يا من عصيت الله يوما غافلا، أنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة، لو صنتها لأطعت خالقك الذي رباك. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري ومسلم. ابو هريره رضي الله تعالى عنه وايي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: چا چې قصدن ما پوری دروغ وتړل د دوزخ اور کې دی د ځان لپاره د ناست ځای ونیسي. د دې حدیث روایت بخاری او مسلم کړی دی. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو صنتها لأطعت خالقك الذي رباك، لأطعت خالقك الذي رباك. اعلم بأن الله